بسم الله الرحمن الرحیم. نرڅو موږ تاسو خپل درس نن شي کوو انورسل کاونټینګ لیډر. دلته موږ چې کوم تاسو تیر ورځ کومه ویډیو وکتله ان په دغه کې د هم دلته فایل مینو کې صحیح ده. اوکې دغه ویډیو څنګه کولای شو چې تاسو خپل جوړ کړو. اصل کار دی دغه یو دانه د جوړ کړی دی، اساس یو د سامپل په شکل دلته جوړ کړی دی. نور کولای شو اصلي دا شاون چې جوړیږي دغه وظیفه د څه شو ده، د افټر افیکټ ده صحیح ده. خو په پریمیر کې هم داسې یو عادي شی جوړولی شو چې دې ته ورته یو د شکل سوي صحیح ده. نو موږ تاسو به نن هغه جوړ کړو. زه چې کوم افیکټونه درته وایم تاسو یې درته یادداشت کړئ. د دې دپاره چې راشو ګورئ اوس تاسو په اجسټمنټ لیر او بل په څه شو باندې په ترانسفرم ویډیو باندې اوس هم پوهېږئ صحیح ده. اوس اول زه راځم یوه خالي ترانسفرم ویډیو اخلم صحیح ده. د څه دپاره چې زه په هغه باندې بیا افیکټونه څنګه کومه واچوم. راځم خالي یو ترانسفرم ویډیو اخلم. اوکې خالي ویډیو ده. تاسو په دې ویډیو کې څه شی وینئ؟ هیڅ شی نشته، خالي یوه توره ویډیو ده صحیح ده. اوس د دې دپاره زه راځم چې یو اکاونټینګ لیډر جوړ کړم. راځم ټایټل ته صحیح ده، کنټرول ټي د دې شارټکټ خو مو زده وه که نه. ښه دلته په ټایټل کې اوس زه غواړم چې څنګه وکړم یو شی ډیزاین کړم. مثلا که ریکټینګل ده یا مثلا چارزولي ده، دایره ده، مثلث ده، هر شی چې ته ډیزاین کوې هغه څنګه کېږي دلته موږ تاسو کولی شو چې هغه ډیزاین کړو صحیح ده. راځه مثلا زه غواړم چې یوه دایره ډیزاین کړم په دو شکل سره. ښه دا دایره ګورئ چې کله شیفټ ورسره ونیسئ ده که په دو شکل سره وي چې شیفټ ورسره ونیسئ خپله څنګه کېږي د واید های چې د هغه څنګه کېږي یعنې برابرېږي د دایرې په شکل کېږي صحیح ده. بیضوي په شکل دی، کله شیفټ ورسره ونیسئ د دایرې په شکل په دو شکل سره برابرېږي صحیح ده. دا په خوش کې شیفټ. اوس غواړم چې دغه سینټر ته کړم یعنې مابیني ځای ته یې کړم صحیح ده. ګوره کېدای شي دا اوس په دغه ځای کې وي. څنګه کولی شم چې هغه دقیق مابین ځای ته یوسم صحیح ده. راځئ دلته ګوره سینټر ته ورته وایي چې د هورزنټل د طریقې هغه نه برابر کړه. ګوره مابین ته راغی. اوس ورته وایم چې ورټیکل یې برابر کړه. راشه دلته هغه فکسه مابین یې شو صحیح ده. اوس ته غواړې چې دغه دایره ده زه غواړم چې رنګ ورکړم. دلته راځئ کالر ته صحیح ده. په کالر کې مثلا څه رقم رنګ ته غواړئ چې ورکړې. زه ورته سپارڅ کې داسې یو رنګ صحیح ده. رنګونه او شی بیا تاسو هر رقم ته ورکولی شئ. دا دایره په دو شکل شوه. زه غواړم چې د مابین خالي کړم یوازې د لیکې په شکل دا دایره ماته راشي. دلته راځئ اوپن په باندې وایي صحیح ده. دا اوس څنګه شو هغه لاین یعنې یو لاین یې پیدا کړو که نه. غواړي چې د لاین وایټ یعنې د لاین دغه سور یا ډبلوالی څومره وي اوس 15 دی. دا که غواړي چې ډېر کې په دو شکل سره کمولی او ډېرولی شي. ګورئ دا خالي داسې یو د دایرې یو شکل یې ځان ته غوره کړو که نه. ښه اوس راځئ دا بېرته کته کوي. ګوره راځم دا دلته راوړم ترانسفرم ویډیو سر ته. په دې ځای کې دا دایره جوړه شوه که نه. ښه اوس د دې لپاره اولین څه شی ضروري دی؟ حساب چې د یو نشرو تر لس یا د لس نشرو تر یو پورې صحیح ده. راځم چېرته افیکټ ته. ګورئ دا شی ته دوزخ هم سر پې خلاص شو. راځم افیکټ ته. په افیکټ کې یو افیکټ دی په نامه د ټایم کوډ. ټایم دا دی دلته راغی. وینئ دغه معلومیږي درته دا ولیکه. اولین شی ټایم کوډ دی. دا زه راخلم په کومه هغه باندې اچوم ترانسفرم ویډیو باندې صحیح ده. راځم دلته دا مې په ترانسفرم ویډیو باندې واچوم. ګورئ ټایم کوډ دا دی دلته راغی صحیح ده. اوس راځم چېرته ګوره دلته خو نور د هر یو ځان ته د افیکټ کنټرول دی. دا خپله د ترانسفرم ویډیو افیکټ کنټرول دی. نو ته به رسې چېرته د ټایم کوډ هغه به پیدا کوې، سیټینګ به پیدا کوې. اول ورته وایي چې سایز یې باید څنګه شي غټ شي. په دو کې زه غواړم ګوره ثانیه او دقیقه دا ټول شی کې شته خو زه غواړم چې سیکنډ کې پیدا کړم صحیح ده. کله چې دلته راشم کوم یو سیکنډ دی؟ دغه سیکنډ دی صحیح ده. راځم بېرته اول سر ته سیکنډ مې چې پیدا کړو. اوس غواړم چې دغه سیکنډ د دغه دایرې مابین ته راولم. راځئ چېرته پوزیشن کې یې تغییرولې. مثلا ورته وایي چې دلته یې راولم او سایز یې ورته څنګه یو څه غټ کړه ورته مثلا مابین دی که نه په دو شکل سره. ښه دا په دو شکل سره شو. دلته بل آپسیټي اوس 40 ده. که چیرې زه دلته آپسیټي زه اوس تاسو ته وښیم. که چیرې زه مثلا یو کالر متر واخلم مثلا په سور رنګ کې دغه دلته واچوم. اوس تاسو ته آپسیټي معلومیږي چې څه شی ده
ما ترانسپارنت ویډیو سرچ اپسیټي وینئ دغه تور هغه چې دی د دوسه کله چې راشم دلته ترانسپارنت ویډیو ته چیرته اپسیټي ته اپسیټي باید څنګه شي صفر شي هغه شی څنګه شول ځینې لرې شول راځه ما بېرته کلر مات څنګه کوم لرې کوم که هغه نه وي هم تاسو کولی شئ په خپله دلته څنګه کوئ اپسیټي یې صفر کوي صحیح ده اوس خو دغه ولې ځکه د بکګراوند تور دی هغه بکګراوند د دغو خپله د دغو ټایم کوډ هم بکګراوند تور دی هغه اپسیټي باید تاسو څنګه کوئ صفر کوئ دا شو یو افیکټ ښه اوس دغه اضافي شیان خو زه نه کې غواړم راځم چېرته بیا افیکټ ته بل افیکټ دی د څه په نامه کراپ CROP صحیح ده کراپ راخلم په کومه ویډیو باندې اچوم په ترانسپارنت ویډیو باندې په دو باندې مو اوس راځم د افیکټ هغه ته د کراپ کنټرول ته ورته وایم چې د لیفټ نه تر دغه ځای پورې ماته کم کړه صحیح ده د رایټ نه ګوره تر دغه ځای پورې کم کړه صحیح شو پاتې شو که نه یوازې شپږ پنځوس دا سیکنډ اوس د یو نه شروع کوو تر لسو پورې اوس خو حساب د موږ تاسو شپږ پنځوس نه شروع دی راځم چېرته دا پلی کوم ګوره نه پنځوس صفر راځم چېرته ریزلټول راخلم سی دا دواړه کټ کوم وی بیرته ووایه دا هم ځینې ډیلیټ کړه دا هم ځینې ډیلیټ کړه رایټ کلیک رافل ډیلیټ د صفر نه شروع شو ګوره اوس یو دوه درې اوس زه څنګه کوم چې تر څو پورې دغه لاس شي دغه کاش کوي داسې ورته په دو شکل سره دا یې لاس صحیح شو دا بیرته څنګه کوي دلته یې 200 وصل کړي یعنې موږ 10 ثانیې شی څنګه کړل پوره کړل شو همدا کارونه خو تر دې ځایه پورې تکمیل شول تر لاسو پورې حساب هر څه ورته وټاکل صحیح ده اوس راځم یو بل افیکټ دی په نامه د کلاک ویب یعنې د ساعت عقربه صحیح ده راځم کلاک سیکه دا دی دلته شته دی صحیح ده په ویب کې خپله کلاک ویب دی ښه کلاک ویب تاسو اوس په ټرانسپارنت ویډیو اچوئ که یې په ټایټل باندې زما مطلب دغه شی دی چې دغه د دایرې په شکل داسې دا ور وخوري راځم چېرته کلاک ویب راخلم په دا باندې اپلای کوم ګوره کلاک ویب اوس ډېر زر خلاصېږي په یو سیکنډ کې تاویږي زه غواړم چې 10 ثانیې کله پوره کېږي دی هم داسې د هرې ثانیې سره تاو شي کله چې 10مه ثانیه پوره کېږي دی هم باید څنګه شي تکمیل شي دا کلاک وینئ دلته به دا ونیسئ داسې دغه افیکټ دی صحیح ده دا افیکټ به کش کوي د ویډیو تر سره پورې اوس د یو ثانیې په اندازه تاو شوی ته دوس هم سر پې خلاص شو نه دلته چې کله داسې هغه وکړي وینې داسې یو سور هغه در کې وي کولی شي افیکټ لاندې نه وکړي مست چې ورشل پې باندې ودرېږي خپل هغه کېږي صحیح ده ښه تر دو ځای پورې خو هم سر پې خلاص شو ښه بهر علاوه د هغو نه څه شی کوو موږ تاسو اوس نور کار هم کې کړلی شو غواړم چې زه مثلا دا اوس د دې طرف نه تاویږي که غواړم چې زه یې سرچپه کړم څنګه راځئ دلته ریورس ای دو طرف نه تاویږي په دوم هم سر خلاص شو داسې په دو شکل سره ښه اوس راځم دغه حساب دی زه ورته هم د اوس د څونه شروع کېږي دی صفر نه شروع کېږي تر څو پورې تر لسو پورې که غواړئ چې سرچپه یې کړئ راشه په دو باندې رایټ کلیک وکړئ سپیډ ډیوریشن په دو باندې کلیک وکړئ ریورس دلته ګورئ غیر فعاله دی ریورس دلته هم څنګه کېږي سرچپه کېږي بیا بل کار وکړئ دا رایټ کلیک په باندې وکړئ میک سب کلیپ دلته راشمه ښه میک سب کلیپ واخله دا ځینې ډیلیټ کړه رایټ کلیک انلیک دغه یې ځینې لرې کړه اوس رایټ کلیک پې وکړه سپیډ ډیوریشن اوس ریورس فعاله شو صحیح ده دلته د ریورس درته وایي چې ته 10 ثانیې او 3 فرېمه موږ تاسو نه اضافه شوي په دو باندې ریورس اوکې ګوره لاس دی اوس 9 8 په دو باندې هم سر خلاص شو ښه اوس زه غواړم چې نور د الله ښکلا دپاره نور کار کې وکړم کولی شو ډېر مختلف کارونه نور کې اضافه کړو دا یو هغه به زه ډیلیټ کړم دا اضافات راځم چېرته بیا په همدغه ټایټل باندې ډبل کلیک وکړم صحیح ده ګوره بېرته ما ته هغه ځای راوسته که نه که دا نه کوې راشه بېرته کنټرول ټي ووایه کنټرول ټي دې چې وویله دغه شی ما ته همدلته ښکاره کېږي ګوره په دو شکل سره اوس راشه بیا یوه بله دایره واخله شیفټ ورسه ونیسه صحیح ده په دو شکل سره کنټرول زاید
مثلا په دغه اندازه صحیح دا هم سنټر ته برابر په دوه ځای کې یا لږ څه سایز ورته غټ کړه چې دغه څه وچسپېږي صحیح په دوه اندازه صحیح رنگ مثلا تاسو پارت کې سور د دوه هم مابین ورته خالی کړئ لاین ویډ باید څومره وي مثلا په دوه اندازه وي په دوه اندازه صحیح ده راشه دغه هم واخلئ دو په سر باندې واچوئ اپلای په دو شکل سره ښه دا یې په دو کولی شي دو ته هم تغییر ورکړي دو ته راسته هغه ورکړه بیا افیکټ ته راشه افیکټ په نامه د څه شو کلاک ویب سیکه دا دلته تیار شته دا د دو ځایونه دلته په باندې اپلای کړه او کش یې کړه دا کش کړه تر دو سره ګوره اوس یو طرف نه راغی یو بل طرف نه صحیح ده خو بې خونده راځي که نه دا هم باید څنګه شي سرچپه شي ریورس دلته راشه ریورس باندې کیږي ګوره په دو شکل که غواړئ چې بل هم ورکړئ هم کولی شي راشه پروجیکټ ته کنټرول ټي اوکې څومره چې تاسو ورشو ډېر کار په باندې وکړي هغومره ښکلی صحیح راځي صحیح ده خو چې بیضوي ته وانه وړي صحیح ده ګرده راشي صحیح ده د ده په خاطر باندې شیفت ورسه نیسو دا یې په دو شکل سه مثلا د دو رنګ سپین صحیح دی ښه دا هم داسې دی صحیح که غواړئ چې نه په مغو شکل سه دلته راشه بېرته کنټرول زیډ کلاک ویپ راخله په سر باندې یې واچوه او کش یې کړه تر اوله سره پورې اوس په ده باندې کلیک وکړه راشه ریورس دا شو ده صحیح نه بل څه شی کې پاتې دي استاد دا تورې سیوري سره شپږ دغه ته رنګ ورکوای شو کې خو سپین ښه دی دلته ولې ځکه دلته راشه پروجیکټ ته راشه دلته کلر مات څه شو دا یو بکګراوند ورکړه مثلا داسې بکګراوند شو د هغو رنګو سره په ټکر کې پوه شوې مثلا دا یو اوکې خو دا چې کله اوس د دوی په سر باندې ور واچوې ګوره ټول په دې شکل څخه ښکاره کېږي دا باید څنګه چې دا باید ټول اخرې ته واچول شي صحیح ده دلته ګوره یو ټرک واخیستو در واخله دغه اولین بیخي ځینې ډیلیټ کړه دلته راشه نه واچوه په دې ځای کې داسې یو بکګراوند هم ولري ښه دا خو همته دو ځای پورې تکمیل شو استاد په بکګراوند کې شاته بیا بل شی کولی سکیل شو بل د دغو سایزونه هم ټولو وړ دي څنګه مې د سایز ورته اټوم تر دغه ځای رایټ کلیک دلته راشه سکیل یو څه ورته غټ کړه په دوه اندازه صحیح بیا کولی شو موږ دلته نور ډېر مختلف کارونه کې وکړو صحیح ده راشه کنټرول ټي ورته واخله کولی شي یو نه وروسته شروع شي یو پاس وي پیش وي دا شیان بیا فقط یوازې تاسو دلته په دغه کې تغییرات ورته راولئ صحیح ده